دغه میاشت چې کوم د ذی قعدې میاشت ده د دې درېیمه جمعه ده. د دغې درېیمه جمعه کې د نبی علیه السلام دوی کوروالاوي چې هغه ته ازواج مطهرات ویل کېدې رضی الله عنهن. یوه ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها او بل کوروالا چې هغه زینب بنت جاش رضی الله عنها. د دغه دوو نکاح چې دغه په دغه میاشت کې شوی ده او په دغه میاشت کې د پردې حکم چې دی هغه په دغه میاشت کې نازل شوی دی. د میمونه رضی الله عنها دغه د پلار نوم چې دی هغه حارث دی او د مور نوم په باره کې راځي یو قول مطابق هنید بنت عوف دا د دې د مور نوم او اوله نکاح د دې د حویتب بن عبد العزا سره د دې نکاح شوی. دغه بعد بیا د نبی علیه السلام سره د دې نکاح وشوه په ذی قعده په سن 9 هجری کې چې د عمره قضا د پاره چې نبی علیه السلام لاړی نو په هغه وخت کې د دې سره چې د نکاح وشو او مقام شریف ورته وایي په هغه ځای کې د دې د نبی علیه السلام سره نکاح وشو. نو په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر چې یو کم شپېته کاله او د ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها د هغې عمر 18 کاله او د دې د نبی علیه السلام سره تقریبا 3 کاله د نبی علیه السلام سره د نبی علیه السلام په خدمت کې دی وخت تیر کړ. دغه بعد بیا د نبی علیه السلام چې دی بیا وفات شو نبی علیه السلام او دغه سي مقام شریف کې د دې په باره کې دا یو عجیب واقعه ده چې په مقام شریف چې کوم ځای دی په هغه ځای کې د دې نکاح وشوه او په دغه ځای کې په 81 کال په عمر کې د دې په هغه ځای کې وفات هم وشو او د دې د نبی علیه السلام په خبره باندې دومره زیات یقین و چې وای دا چې دی په آخري وخت کې په مکه شریفه کې و نو الته وای دا چې څه بیماره شوه څه په ځان باندې پوه شوه نو بیا وای دی ویل چې ما د شریف مقام ته بوت الته بوزي ولی زما مرشد دی هغه په مکه کې نه دی. نبی علیه السلام ما ته ویل دی چې ستا مرشد دی هغه په شریف مقام کې وي. نو الته چې بیا دا څنګه راورسېده الته بیا دا وفات شو د 81 کالو په عمر کې بیا دا الته وفات شو. او دویمه کوروالا چې د نبی علیه السلام و زینب بنت جاش. زینب رضی الله عنها د دې د پلار نوم جاش او د مور نوم چې امیمه دا د دې د مور نوم او د دې اوله نکاح چې هغه د زید رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام غلام و آزاد کرده غلام و د نبی علیه السلام دغه سره د دې نکاح وشو او په سن 5 هجری کې د نبی علیه السلام سره د دې نکاح وشو. نو د دې د نکاح دغه د اول واره چې د زید رضی الله عنه سره شکایت وکړي د دې نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام اول ورته ویل چې ته د دې سره گزاره وکړه خو خیر بیا اخر زید رضی الله عنه چې واغې ته بیا طلاق ورکړي. بیا حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام ما ته وویل چې ورسه زینب رضی الله عنها چې د هغې ته زما د نکاح پیغام ورک. نو زید رضی الله عنه چونکې د دې مخکې خاوند و هغه په ما باندې داسې لږ بوج شوه دا خبره چې اوس خو د دې سره خو زما نه لګېده طلاق مې ورکوي اوس برته بیا دې ته ورځم د نبي علیه السلام د نکاح پیغام ورکوم لږ په ما باندې وایي بوج. خو بهرحال د نبي علیه السلام حکم و نو زه ورغلم و د دې کور ته چې ورغلم هلته مې وایي چې دې ته وکتل دې وایي اوړه دخ کول نو ما ته وایي ډېر د دې عظمت مې وایي په زړه کې رالی چې نبي علیه السلام دې ته د نکاح پیغام ورکړي دومره غټ عظمت والا زنانه ده. نو ما وایي مخ وګرځوي دې ته مې شاور وګرځوله او دا مې ورته وویل چې ای زینبې نبي علیه السلام چې دی هغه تا ته د نکاح پیغام درکړي او زه یې راستولی یم. وایي زینب رضی الله عنها ورته وایي چې زه خو تر هغو پورې فیصله نه کوم تر څو پورې چې د خپل الله رب العزت سره مشوره نه وکړم. وایي بیا راغله په لمانځه باندې ودرېده دا چې په لمانځه باندې ودرېده نو نبي علیه السلام باندې د آیتونه نازل شو فلما قضا زید منها وترا زوجناکها یعنی کوم ټیم چې زید د دې سره حاجت نه شو پاته د دې متعلق حاجت نه شو پاته یعنی چې زید رضی الله عنه طلاق ورکړي زوجناکها نو مستانکا د دې سره وکړه
یعنی الله رب العزت د دې نکاح چې د نبی علیه السلام سره وکړ. نو نبی علیه السلام چې کوم ټیم دا آیتونه نازل شو وای نبی علیه السلام په خپل باندې ورل دې کور ته دننه شو چونکې نکاح سوی و. نو په دغه وجه نبی علیه السلام چې دی بیا د دې کور ته دننه شو. او بیا په کتابو کې راځي چې د دې په نکاح باندې نبی علیه السلام ډیره غټه ولیمه کړې و، دعوت یې کړی و، ډیر صحابه رضی الله عنهم اجمعین راغوښتي. او یو صحابي وایي چې د زینب بنت جاش رضی الله عنها په نکاح کې چې موږ غوښې مو خوړلې او ډوډۍ مو خوړله، دومره زیاته وه چې بیخي اخره یعنی پاته سوه دا ډوډۍ ګرڅه پاته شو، دومره زیاته تیاری نبی علیه السلام کړی و. خو بیا چې نبی علیه السلام کوم ټیم خپل کور ته تللی دلته وایي دوه درې کسان چې هغه د نبی علیه السلام په کور کې ناست. نو نبی علیه السلام چونکې ډېر حیا والا و، ډېر عظیم هستي و او د حیا پیغام یې راوړی دنیا ته، نو هغه دا نه سوی کولی چې د دې په مخ کې خپل کور ته دننه سوی، کورونه کوچني وو. نو نبی علیه السلام چې دی وایي ولاړی دا خلکو څه وشرمېدی چې دا خلک ناست دي زه څنګه کور دننه سم. لکه نن سبا دا زموږ یعنی پخوا باندې اوس خو زما هم ډېر د چا په سم د شرم او دا شی بالکل ختم شو، بعضې ستا ښه کسان هم ستا پخوا به زوم چې و هغه به 2 ورځې ګرځه د کوره ورک شرمېدی به د پلار او د مور سره او د خاندان سره د ملګرو سره د خوندو سره دغه څه به شرمېدی. نو د نبی علیه السلام خو نو عظیمه هستي ده، هغه هم شرم محسوسه کوي چې دا خلک ناست دي څنګه کور دننه سم. نو بیا وایي ولاړې د حضرت عایشې رضی الله عنها کور ته، هغې ورته وویل چې ستا دا نوی کور څنګه دی، هغه دې مبارک سه، څنګه دې نوی کور والا تا ته څنګه خوښه دي دا څنګه دا پوښتنه ځینې وکړه. نبی علیه السلام نورو کور والا ته داسې چکرې ولګوي چې بیا رالی. نو هغه خلک چې بیا آخر بیا یا خو وایي د وحي په ذریعه سره نبی علیه السلام ته دا ورښکاره سوه چې خلک ولاړو بس کور ته ولاړ سه. یو قول دا دی چې حضرت عایشه رضی الله عنها چې هغې ورته وویل چې تاسې څه کوئ چې دلته ناست یاست، نبي علیه السلام کور ته نسي تللی، وایي دوی ولاړو. نو بیا دا آیت وایي نازل شو د هغه په باره کې چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي الا ان یؤذن لکم الى طعام، چې تاسې د نبي کور ته تاسې مه داخلېږئ مګر چې هغه اجازت درکړي د ډوډۍ دپاره. نو تاسې خپل مجلسونه کوئ لګیا یاست او نبي علیه السلام چې دی خپل کور ته نسي تللی. دا یو د اسلامي یو ادب دا شی ور وشوی. نو په دغه ځای کې بیا چې دی د پردې حکم هم دالته نازل شو چې په دغه ځای کې بس بیا پردې حکم رالی او دوی د نبی علیه السلام سره صحابه رضی الله اجمعین چې هغه د دې سول بلکې دا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. صحابه رضی الله عنهم وای دا حکم چې نازل شو چې تاسې کم ټیم د ازواج مطهرات چې کم دي امهات المؤمنین چې کم دي دا هغو څه چې تاسې یو شی پوښتنه کوئ یو شی غواړئ نو تاسې د پردې څخه شاته ځین غواړئ. وای بعضې صحابه رضی الله اجمعین دا خبره ګس په سمج کې نه راتله، دماغو یې کار پرې شوی چې د ام المؤمنین امهات المؤمنین زموږ مورانې چې دي د هغو سره زموږ ملاقات بند شو، دومره سخت پریشانه شو. نو هغو ته دا حکم و چې تاسې د پردې څخه شاته چې دي د هغو څه سوال کوئ پوښتنه کوئ یو شی ځین غواړئ، دا د پردې حکم. او بیا نبی علیه السلام ته وایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، چې ته خپل کوروالاو ته دا حکم وکړه او خپل لونو ته دا حکم وکړه او د مسلمانانو او مؤمنانو زنانو ته دا حکم وکړه یدنین علیهن من جلابیبهن، چې دوی دا خپل پړونی چې کم دي ټیکري چې کم دي دا په مخ او په بدن باندې راوځړئ، دا په مکمل دا جلابیب چې دی دا د جلباب جمع دی. جلباب هغه ټیکري ته هغه پړونی ته ویل کېږي چې په هغه د سر څخه ونیسي تر پښو پورې ګرده زنانه پټه کړي. په دا جلباب کې او په پرده کې صرف دا برکه کې صرف فرق دا دی، برکه چې دا هغه سلای سوې ده او جلباب چې دی هغه سلای نه، هغه دغه غټ چادر وي غټ پړونی وي هغه چې دی په ځان باندې اچول دي. نو د صحابه رضی الله اجمعین زنانو چې دغونه غټ ټیکری غټ پړونی وي په ځان باندې اچوي چې د سره ونیسي بیا تر پښو پورې به دوی په پرده کې وي.